الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. دلمنز رزده کړه د خبرونه درنو او قدرمن اوریدونکو. بیا هم دلمنزه اجباړي ترازو د سورة الفاتحه اجباړي زده کوو. بسم الله الرحمن الرحيم. لمړی به سورة الفاتحه وایو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رازو د سورة الفتح ژباړې ته. الحمد ټول ښه صفتونه لله الله تعالی لره دي، رب چې پالونکی دی، العالمین د ټولو مخلوقاتو، الرحمن ډیر مهربان دی، الرحیم ډیر رحمت کوونکی دی، مالک خاوند دی، یوم د ورځې، الدین د جزا، ایاک یوازې ستا، نعبدو عبادت کوو، و ایاک او یوازې ستا څخه، نستعین مرسته غواړو، اهدنا مشتراوشه، الصراط لار، المستقیم برابر، صراط لار، الذین تهغو کسانو، انعمت چې نعمت کړی دی، علیهم پر دوی باندې، غیر المغضوب نه د هغو کسانو لار چې غضب سوي دي، علیهم پر دوی باندې، ولا الضالین او نه د ګمراهانو لار. آمین. یا الله قبول یې کړه. داو د الحمدلله ژباړه. الحمدلله یو ځل بیا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين